السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو، ټیچ ټیکټیکس چینل ته په خیر راغلاست. سمیع الله عبید یم. نن به زموږ او ستاسې انشاءالله وروستنۍ ویډیو د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام پر تنظیماتو باندې انشاءالله که وخت و نورې ویډیوګانې به هم ورباندې جوړې کړو، خو د اوس لپاره به د دې سلسلې وروستنۍ ویډیو یا وروستنۍ ویډیو کې موږ تاسو کنټرول پینل کې پر ځینو اپشنونو نور هم کار وکړو. موږ تاسو به راشو کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې لومړی موږ تاسو سیستم را خلاصو. په سیستم کې موږ تاسو د خپل کمپیوټر اړوند معلومات کتلی شو. فرض کړئ دلته راځو، موږ د خپل کمپیوټر اړوند معلومات ګورو چې زما کمپیوټر چې اوس دی دا کورای 5 کمپیوټر دی. جنریشن یې ورسره ګورو، د سی پی یو اندازه یې ګورو، همداسې لاندې یې ریم راته ذکر شوی دی چې څونه ریم دی او څونه د لاسرسي وړ دی. اړوند معلومات یې ټول راته ذکر شوي دي. کوم وینډوز پکې کې انسټال شوی دی، څو بایټه دی. نو په سیستم کې موږ تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر اړوند ټول معلومات وګورو. بله موضوع به ډیوایس منیجر وي. ډیوایس منیجر کې موږ تاسو د کمپیوټر د پرزو اړوند معلومات ترلاسه کولی شو. که موږ تاسو چیرې دلته راسو او ډیوایس منیجر را خلاص کړو، دلته موږ تاسو د کمپیوټر د پرزو اړوند معلومات ترلاسه کولی شو. فرض که زه راځم دلته دغه سي ډي روم چې دی دا غیر فعاله کوم، نو دلته راسته کلیک ورباندې کوو. راسته کلیک کې لومړی موږ اپډیټ لرو، کولی شو دغه سي ډي روم اپډیټ کړو او یا ورسره ډیسیبل غیر فعاله کړو. زه ډیسیبل ورته کلیک کوم تر څو پورې غیر فعاله سي. یس به کلیک کوئ. کله چې مو یس کلیک کوئ نو اوس به دغه زموږ ستاسو سي ډي روم چې کوم ده دا به غیر فعاله سي. موږ تاسو راځو د سپیسي را خلاصوو. کله چې مو د سپیسي را خلاص کړئ موږ تاسو ته معلوم چې موږ تاسو سي ډي روم به نه وي په همدې ساحه کې. دلته اوس سي ډي روم شتون نه لري. که موږ تاسو بیرته راسو دا فعاله کړو، راسته کلیک ورباندې کوو او دلته اوس د ډیسیبل پر ځای باندې انیبل راته لیکل شوی دی. انیبل کلیک کوو. کله چې مو کلیک کوئ نو زموږ او ستاسو سي ډي روم به بیرته فعاله شوی او دلته به سي ډي روم کوم هغه شکل چې دی هغه به راته ښکاره کېږي او سي ډي روم به مو بیرته کار کوي. نو که زموږ ستاسو د کمپیوټر هره برخه کار نه کوي، موږ تاسو راځو لومړی دلته ګورو لکه سپیکر سو، کیمرا سو یا نورې برخې سوې، راسته کلیک ورباندې کوو. که چیرې دا ډیسیبل انتخاب شوی و نو موږ تاسو بیرته د انیبل کوو تر څو پورې کار وکړي. او په ان انسټال کې موږ کولی شو دا مکمل له منځه یوسو. سکین پر هارډویر چینج کې موږ کولی شو د هارډویر تغیرات سکین کو تر څو پورې که کوم تغیر راغلی په هارډویر کې تر څو هغه په اتوماتیک شکل سره کمپیوټر کې راته جوړ شي. نو زموږ تاسو په کمپیوټر کې کومه پرزه کار نه کوي، نو موږ تاسو له دې حالتو څخه کار اخلو چې یو لومړی اپډیټوو او بیا کې دلته انیبل لیکل شوی نو هغه انیبل کلیک کوو تر څو پورې راته فعاله شي او بیا هارډویر چینج پسې ګرځوم، دا ورته کلیک کوو تر څو پورې که د دې درو لارو څخه به انشاءالله هر تغیر چې ستاسو په کمپیوټر کې به د پرزو کې رامنځته شوی و هغه به ورسره حل شي. بله موضوع دلته زموږ او ستاسې پروګرامینګ فیچر ده. موږ او تاسې راځو پروګرامینګ فیچر را خلاصوو. دلته بیا موږ او تاسې د کمپیوټر د پروګرامو اړوند معلومات لیدلی شو. کوم پروګرامونه چې موږ او تاسې کمپیوټر ته انسټال کړي دي نو هغه ټول دلته لیدلی شو او اړوند معلومات یې ترلاسه کولی شو. که غواړئ چې کوم پروګرام له انسټاله وباسو نو موږ تاسې کلیک ورباندې کوو. دلته راته لیکل شوي دي ان انسټال. کله چې موږ تاسې ان انسټال کلیک کوو، چې کله یس کلیک کړو نو زموږ تاسې دا پروګرام به له انسټال څخه ووځي. همداسې که غواړو چې جوړ یې کړو نو بیا ریپیر ورته کلیک کوو تر څو پورې زموږ پروګرام چې کوم تغیر پکښې کې رامنځته شوی دی هغه سم شي او پروګرام مو صحیح کار راته وکړي. وی انسټال اپډیټس دلته کولی شو د انسټال هغه تاریخ یې وګورو. موږ تاسو کلیک ورباندې کوو. اوس دلته کوم وینډوز تاسو انسټال کړی دی په دې وینډوز سی ډي کې چې کوم سافټویرونه دي د هغو ټولو تاریخ دلته درته لیکل شوی دی. دلته ټول تاریخ تاسو کتلی شئ دا پر کوم تاریخ باندې جوړ شوي دي. ټرن وینډوز فیچر آن او راف دلته کولی شو د وینډوز خپل ځاني شان ځینې غیر فعال او فعاله کړو. موږ او تاسو راځو ګورو. یا دلته فرض کړئ زه راځم میډیا پلیر غیر فعاله کوم نو په دې لاندې ساحه کې دلته موږ میډیا پلیر لرو. زه راځم لومړی دلته سرچ کوم میډیا پلیر، نو میډیا پلیر وګورو چې آیا میډیا پلیر شته که یا. اوس موږ تاسو په کمپیوټر کې میډیا پلیر شته. زه دا غیر فعاله کوم، دا ټیک مارک ایسته کوم. کله چې مو ټیک مارک ایسته کوي اوس اوکې کوو. کله چې دا پروسه فرا شوه نو موږ تاسې دا کلوزوو او راځو اوس یې ګورو. اوس چې کله زه راسم په سرچ کې میډیا پلیر ورته سرچ کوم نو زما په کمپیوټر کې به میډیا پلیر نه راخلی ځکه چې میډیا پلیر اوس غیر فعاله شو. همداسې که غواړئ چې بیرته یې فعاله کوئ نو بیرته کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کوئ کوم ټیک مارک چې موږ تاسې ایسته کړی وي همغه ټیک مارک باید یو ځل بیا ولګوو. میډیا پلیر ته راځو او میډیا پلیر دلته ورته ټیک مارک کوو. کله چې مو ټیک مارک کوئ اوکې کوو یا چې اوکې یې کړو نو دی به راته بیرته فعاله شي. همداسې هر اپشن چې تاسو غواړئ فعاله یې کړئ له دې اپشنو څخه نو کولی شئ فعاله یې کړئ او غیر یې فعاله کړئ. کوم څه چې ټیک مارک یې هغه فعاله یې کار به کوي او کوم چې نه یې ټیک مارک هغه به غیر فعاله یې کار به نه کوي. دا به کلوز کړئ. کله چې مو کلوز کړئ اوس به یو ځل بیا راسئ سرچ ده همدا به وګورئ کوم بیرته به تاسو ته میډیا پلیر فعاله شوی او کار به شروع کړئ. په دې هیله ملګرو چې ویډیو به مو کتلې او زموږ درسونه به مو دا تېر درسونه هم تعقیب کړي.
موږ کوشش کوو انشاءالله چې د وینډوز پروګرام اړوند نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو خو د اوس لپاره پر همدغه ویډیوګانو باندې بسنه کوو انشاءالله زموږ راتلونکي ویډیوګانې به د مایکروسافټ ورډ پروګرام په اړه وي الله جل جلاله توفیق راکړي تر څو هغه ویډیوګانې هم جوړې کړو او تاسو ورڅخه استفاده وکړئ تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم ښې چارې